بے حدا گناہگار یم مغفرت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله عطا فاونډیشن 15 ماجدونه شروع کړي، جامع جمعیتونه. یاد ماجد هغه ماجد دی، تاسو مخکې ویډیو وګورئ، تاسو ته په سکرین ښکاري. نن الحمدلله د اوداسه ځای نه لنډر اچول کېږي، د ملا وطاق چې کوم دی هغې دپاره لنډر اچول کېږي. راځئ تاسو غواړم لتانا زبنده دې یم بېواسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې ته رحیم. الحمدلله دا هغه ماجدو زموږ د خوار ولس، زموږ کړېدلی ولس، زموږ ناچاره ولس وس او توان څه شوي لمانا زبنده دې یم بېواس. الحمدلله لنډر واچو، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ډېر خوشحاله یم. لنډر واچولی دی د ماجد کار تر وخته واچولی وم چې دی له خیره سره د اوداسه ځای نه هغه به هم له تاسو سره ښیم، نو دغه ځایونه به له تاسو سره شریکوم. لتانا زبنده دې یم بېواسه درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه زه انسان یم لالې چې یم رانه پاتې. ماشاءالله دا د اوداسه ځای دی، ښه ښایسته لنټر واچول شو، هغه د ملا وطاق شو. موږ به دا سوال کوو چې الله تعالی دې قبول منظور وګرځوي او الله تعالی دې زموږ ستاسو په هغې دنیا کې د ټولو مسلمانانو سره ښایسته باغچې، ښایسته بلډینګونه. دا عمر دی تیر دی، راځئ هغې دنیا ته کار وکړو. زو د مشران نه به دعا واخلو او خبرې به درته سوال کوم سبحانه درته سوال کوم سبحانه ته رحیم. جزاک الله خیر. زموږ نن لنټر پای ته رسېدلی، د ماجد کارونه راټولېږي انشاءالله. دا به له تاسو سره شریکوو چې کله رنګ شي روغن شي، باقي کارونه یې پاتې دي. نو الله تعالی دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي. څوک چې د عطا فاونډیشن سره مرسته او کومک کړی ده، چا کړی دی، نو هغه خلکو خیاران دي چې هغې دنیا ته کار کوي. د الله تعالی په کور کې سرمایه ګزاري د هغې دنیا ګټه. نو نن د ویاړ او د افتخار ځای دی چې د ماجد د اوداسه ځای بیا هم وایم چې لنټر واچول شلو، د ملا د وطاق هر څه تکمیل شو. مخکینی ویډیو چې تاسو وګورئ زموږ تصور هم نه راځي چې دا ماجد او جوړېدل الحمدلله دا د الله کار دی. موږ تاسو صرف ایرس کې اچولي وو. قاري صاحب به یو څو خبرې وکړي، زما کوچنیان زما مشران ټول راغلي دي او قاري صاحب به یو څو خبرې وکړي. الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمار اسلام محترم ورونو، الله رب العالمین موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو او بیا په موږ او تاسو باندې یو څه احکام غیره باندې ایښي دي چې د هغې ټولو نه غوره کار دا دی چې موږ او تاسو د الله رب العالمین په دنیا کې د الله رب العالمین عبادت وکړو او د هغې عبادت دپاره غوره ځایونه چې دا جوماتونه او مسجدونه دي. هغه خلک غوره خلک دي، هغه الله رب العالمین ته نږدې او محبوب خلک دي چې د هغې خلکو پیسې په جوماتونو په مسجدونو کې لګېږي. آیات کریمه مې لوستله او الله رب العالمین فرمایي وایي مسجدونه نه جوړوي د الله رب العالمین کورونه نه جوړوي مګر هغه خلک چې هغه په الله رب العالمین باندې ایمان راوړي او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت کوي. عزتمندو د دې آیت د لاندې امام قرطبي رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی. هغه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې زه چې کله د بندګانو دا ګناهونه وګورم نو ما ته سخته غوسه راشي چې زه دوی ته ډېره سخته سزا ورته ورکړم. نو بیا چې کله زه وګورم چې زما بندګان جوماتونه جوړوي او په هغې کې کومکونه کوي او کار پکې کوي نو دغې وجې نه زما غوسه چې د هغه په رحم باندې بدله شي. نو عزتمندو دغه چند خلک او کم خلک دي چې د هغې د کومک د وجې نه موږ او تاسو ټول انسانان چې دی هغه د الله رب العالمین د عذابونو نه چې دی هغه خلاص یو.
حدیث ویلو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک چې په دنیا کې جمعه جوړ کړي الله رب العالمین ول په جنت کې چې کور جوړي او عزتمندو دا ډیره لوی خبره ده الله رب العالمین دې موږ استاد څومره کومه کم چې کړه الله رب العالمین د اتا خیره بنسټ سره الله دې هغه ټول چې دې هغه قبول کړي او دعا به وکړو په جمع باندې الله رب العالمین دې ټول خلکو چې څومره کومه کې کړه د اتا خیره بنسټ سره کاغه 10 روپۍ او کسلی هر څومره چې الله رب العالمین دې قبول کړي الله رب العالمین دې ول په جنت کې چې دې په کار باندې راولي الله رب العالمین دې ول په دنیا کې په کار باندې راولي رب العالمین دې دا غیر ټول مشکلات حل کړي رب العالمین دې دا غیر ټول بیماریاں ختم کړي څومره مالی تاوانونه چې راځي الله رب العالمین دې ولغه خپل خزانونه چې دې پوره کړي رب العالمین زمونږ په دې کلی باندې رحمتونه راووري رب العالمین دې انجینر صاحب ټول مشکلات حل کړي رب العالمین په موږ تاسو ټول باندې ورحمېږي وصلی الله تعالی مینوال می د خپل ځان کړه زړه می تور کړه له دنیا نا زبند دې بیواسا درته سوال کوم سبحان درته سوال کوم سبحان